په امریکا کې سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن یعنی د بیمارو د کنټرول او مخنیوي مرکز مطابق کرونا او دغه رنګ نورې وباګانې په خلکو کې د اصل بیمارۍ ترڅنګ د فشار او نفسیاتي مسلو سبب هم جوړیږي. Our social supports to maintain emotional and spiritual connection are more. په دې اړه د کیلیفورنیا سرجن جنرال نادین هاریس یو شپږ ټکي لارښودنه ترتیب کړې. دا وايي د خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکې مضبوطولو، 1 ساعت ورزش، پوره د آرام خوب، متوازن خوراک، د خپل ډاکټر سره مستقل رابطه او 20 منټه یوګا او یا خپل عبادت تر سره کولو سره ذهني فشار کمېدای شي. During times of heightened stress, our bodies make more stress hormones, د including روغتیا د ماهرانو د وینا تر مخه د ذهني فشار له امله کو یو وړخته د انسان خوب او خوراک متاثره کېدای شي، بل وړخته د مرزونو پر ضد یې مدافعتي نظام هم کمزوري کیږي. د ذهني فشار یا اضطراب کمولو په غرض د کیلیفورنیا په برکلی ښار کې یو فریلانسر یا خپلواک لیکوال سټیون ډیګانچ د خپل زوی پاول سره د مازیګري واک یا ګرځېدل په پابندۍ سره کوي. دی وایي چې چونکې د لیکلو کار له سببه دی زیاتره وخت هسې هم په کوټه دننه په خپل کار کې بوخت تېروي او د نورو خلکو لرې وي، خو د کله راسي چې د کرونا وبا خپره شوي د پام خپل صحت او د خپلې کورنۍ پر ډیر شوي دی. I've taken quite seriously the idea of self-quarantining and so ما ځان خوندي کول ډیر په سنجیدګۍ سره اخیستی. زیات وخت د کور دننه تېروم. زه د همیش نه کتابونه ډیر لولم، نو اوس هم په ګنټو زه د ورځې لوستل کوم. زه او زما د ژوند ملګري نن سبا پخلی پخپله کوو. ډیر غیر یقیني حالات دي، نو زه اکثر خپل ذهني سکون لپاره بهر I ګرځم. just try to get out and go for long walks in beautiful places. د سټیون زوی پاول هم د مازیګري واک خوښوي، خو د دې ترڅنګ په کور کې د کور په آرایش او خپل ماشومانو سره زیات وخت تېرولو کې د خپل ذهن سکون مومي. It's been the sunset walk in the neighborhood. په خپل گاون کې د مازیګري بهر ګرځېدل نن سبا زما has been my pretty much daily زیات وخت د کور آرایش لکه خپل باغچه کې بوټي نالول، خپلو ماشومانو له وخت ورکولو او د لرې نه خپلو ګاونډیانو سره په spend a خبرو lot کې. more time with my child, talking to my neighbors more on the porch. یو بل تن بنجامین کلاوزنر وایي چې کله کله دې پارک ته د بادیوي الوزولو لپاره راځي، خو په کور دننه نن سبا نوې مهارتونو لکه ګنډل او بڼلو ترڅنګ ویډیو او آډیو ایډیټینګ زده کوي. There's definitely a lot of time you have to just work by yourself. نن سبا ما سره نوې هنرونه زده کولو لپاره ډیر وخت وي، نو ما بڼل زده کړل. زه د موسیقۍ سره علاقه لرم، نو زه او زما ملګري ویډیو او آډیو ایډیټینګ زده کوو. دا ډیر مهم وخت دی چې زه ځان له سوچ وکړم چې زه ژوند کې کول څه غواړم. It's a great time to like reflect and be like, well, what am I? Am I a composer? بنجامین سره راغلی ملګری جوی نن سبا د خپلې کورنۍ سره زیات وخت تېروي او بهر د لمر بوټو او مرغو لیدلو له راځي. I just trying to get out of the house just to go to a parks where there aren't too many زه people. د کور نه بهر پارک ته راوځم او چېرته چې ډېر خلک نه وي هلته لمر کې کښېنم. لمر زما په ذهني صحت ډېر ښه اثر لري. مرغو او بوټو ته ډېره توجه ورکوم. ډېر کتابونه لولم او فلمونه ګورم او ملګرو سره په ټلیفون خبرې کوم. Do a lot of kind of communicating with people who I haven't seen in a long time. لږ وړاندې جوشوا او مورګن د خپل سپي سره د مازیګري په چکر راوتلي. دی په کور کې زیات وخت نوې خوراکونه جوړولو، کتابونه او فلمونه کتلو کې تېروي. زیاتره د کور دننه یو چې موقع په لاس راځي سپي له بهر چکر ورکوو. To pass the time, we've just been doing a whole bunch of different. ښه وخت تېرولو لپاره په کور کې نوې پخلي کوو او باقي وخت کې خپل سپی بهر ګرځوو. Places because she goes a little stir crazy too. د نفسیاتي روغتیا پوهان په دې خبره هم زور ورکوي چې خلکو له په کور کې خپلو ماشومانو لپاره هم داسې سرګرمۍ ترتیب کول پکار دي چې د کور دننه د هغې ذهني صحت زیان ونه رسي او دا هم هله ممکن کېدی شي چې مور او پلار یې په خپله ذهني فشار نه لري. راشد خټک، ویوې، ډیوا، سان فرانسیسکو.